که د یو چا نیکه یادونه وکړي، صفت یې وکړي، داسې څوک به ونه مومي چې هغه ته ورشي او ستا د خبر ورسوي چې فلاني ښه یادولي. خو که غیبت درنه وشو، هر سړی به منډې وهي او هغه کس ته به رسوي او دا زیری به پرې کوي چې فلاني د غیبت کاوه، داسې و هغسې یادولي. پخوا وخت کې پخوانیو علماو د غیبت کوونکو د خبرو راوړونکو په مخ باندې خپلې دروازې تړلې وي. فضل ابن عیاش یو عالم دی، د وهب ابن منبه بل عالم دی، وایي د ده سره ناست نو مجلس کې یو کس راغی، ورته وویل چې فلاني ځای کې تېرېدم، فلاني کس دی غیبت کاوه، کنځا یې درته کوله، بد یې یادولي. هغه ورته په ځواب کې وویل آیا شیطان تر تا کوم بل پیغام رسونکی ونه مومه؟ یعنې ته وایې چې د شیطان پیغام رسونکی شوې، د خلکو په منځ کې اختلافات رامنځته کې، خبره یې وکړه، پرېږده که نه، خبره به بعد ویوړه، ولې را رسوې؟ دغسې جواب باید د شیطان پیغمبرانو ته ورکړل شي. هغه چې د شیطان وظیفه کوي، شیطان سره په دغه وظیفه کې، په دغه مسؤلیت کې ونډه اخلي. کوشش کوه چې د شیطان رسول یا پیغام رسونکی ونه اوسي.